زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راولي، خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راولي. ویډیو هغه تاسو کته اوس راځو په دې باندې چې کم زمونږ پښتانه دي هغه په څه قسمه کمنټس کړي دي نو هغه هم تاسو وګورئ، ځکه چې د دې یو ځل نه دی بار بار داسې غلط حرکت والا ویډیو هغه راځي. نو کمنټس ته ورځو هغه ګورو. نو یو کس لیکلی دی وایي ګرځه ګرځه که بختي رحمان ته پته ولګېده نو پوه شئ نور څه لیکل دي. بیا په لیبل کې ایک دن مرنا بھی ہے دا د مرګ پروا هم دا نه کوي. آپ کا اس ड्रामे में کریکٹر کچھ اچھا نہیں تھا. دا کومه ډرامه چې دا کوم کس چې ویډیو جوړ کړل نو سنگیما ډرامه ده او هغې کې کم دغه کس هم وي او نجیب حافظ پکې هم وي. نو دې کس په ویلي دي چې دې کې ستا کوم کریکټر چې و هغه ښه نه و. ښه بهی دا هم ستا یو رای وه. وایي زه په دې خوشحاله یم چې په کابل کې ستا په شان د خلکو ځای بیخي نشته بالکل، او دا صحیح خبره ده چې ځکه په کابل کې کم فنکاران چې دي نو هغه ټول را تښتېدلي دي خیبر پښتونخوا ته د داسې قسمه فحاش خلکو ځای چې کم دی په کابل کې اوس نشته. بل ورته لیکلي دي هغه اعتکاف داسې شو که موږ وګورو روژې کم اخره 10 ورځې چې وي نو نجیب حافظ هغه اعتکاف ته هم ناسته وه. نو دې کس ورته لیکلي وي وایي ته چې دا قسم حرکت کوې نو هغه اعتکاف هغه داسې شو. دا اعتکاف صرف د نوم دپاره کوي، یعنی داسې ثواب طرف ته د دې سوچ نه ځان مشهورولو دپاره او دې قصو دپاره هغه خپل لاس چل نه کوي. بل ورته لیکلي دي وایي سم ځان پکې ومنډه چې دا غبارې دې لږې کمې شو باید ډېر د حد نه پسې تېرستلی. हाँ बल वही बहुत ख्वाब. हाँ शेख ورته ډېر ښایسته کمنټس کړل وی बहुत ख्वाब. بل لیکلی دی وی اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اپنے پاس بلائے تاکہ مزید اس فحاشی اور پختونو کا نام بدنام نہ کرے. آمین ثم آمین. او زه به پې هم آمین یم، تاسو ټول پې آمین وایئ چې دا چې کوم دی الله تعالیٰ د دې ځمکې نه استورکه کړي. हाँ बल کمنټس طرف ته یار کیا ہے وایي که ته یې ډیته کړی یې نو دا ملک به د سیکانو ډک کړې. چېرته پښتون خو وګوره یاره ډېر ښه دا چې کوم دی د کس چې کوم دی پکې د سیک کردار ادا کړی دی په دې کوم ډرامه چې د په هغې کې بختي رحمان درته منشن کول غواړي. یار نو کوم خلک چې دي هغو پې ټول داسې کمنټس کړي دي. دا زاریان دې ته یم چې دا کومه ویډیو دا اپلوډ کړي نو د هغې نه پس دا خپل کمنټس ولې نه ګوري، یو ځل دې دا کمنټس وګوري چې آیا خلک چې کوم دی هغه ماته په دې باندې څه وایي.